د کتاب لوستلو ته چې زړه نه تنګېږي؟ بچیه، زړه هغه څه ته تنګېږي چې زړه ورسره نه تړي. څه معنا؟ له ما سره دې ولې زړه نه تنګېږي؟ نو ته خو مې بابا یې. یوازې ستا بابا نه یم، د نور هم یم. ورور دې دی، خور دې ده، پلار دې دی. یا ته زما بابا یې. هر شی چې د خپل شو بیا دې زړه نه ورسره تنګېږي. کتاب هم دغسې دی. نو دا خو د مکتب کتاب دی. اوس تا دی، تا ته یې درکړی دی. که ته یې خپل وبولې بیا دې زړه نه ورسره تنګېږي. خو بابا ته نه پوهېږې، دا کتاب چې راواخلم امتحان را په یاد سي، بیا مې یوه خبره په ذهن کې نه پاتېږي، زړه مې ورته تنګ سي. کتاب ولوله، د امتحان فکر مه کوه. په کتاب ځان پوه که پوه سوې امتحان خپله اسانېږي. بابا دې نرګسې ته نصیحت وکړه، زما خبره خو نه منې. شپه ورځ دا ده او موبایل دی، سبا به امتحانونه وي. د نرګس مورې ته سم وایي، بیخي سم وایي. نرګس باید کتاب ووایي. تر اوسه یې کتاب وایه. زه خو چې یې ګورم دغه زیمړې یې په لاس کې وي. بابا مور یې نه مني، دا وایي شپه ورځ کتاب وایه. اعتدال ښه دی. د نرګس اعتدال دغه دی چې شپه او ورځ موبایل وګوري. پلار چې دا وری راغی ورته وایم چې موبایل ځینې واخلي. دا موبایل مې سم دی، بس که سپین سترګې ښه به دې درس ویلی وي. موبایل دی او دوی دی، خپل وخت یې تباه او برباد کړي. مور هیڅ کله راضي نه سوه. مور دې ګوره بد نه وایي. بابا ته هم داسې سوې؟ بچو، هغه د پغمان غرونه وینې؟ غرونه چې په واورو پوښلي دي، ښکلي ښکارېږي، خو په اوړي او مني بیا دغسې سپین نه یي. ګوره نو هر څه خپل وخت لري. کله واوره، کله باران، کله لمر، کله سیوری. که ټول او تل واوره یي یا تل لمر یي، ژوند به خراب وي. ګوره زه کتاب نسم ویلی، زړه مې تنګېږي. که زړه څه در تېر سي چې دا فیسبوک مې زړه تنګوي، بیا به دغه هم نشتی کتلی. ښه اوس بیا وایي فیسبوک مه ګوره. یا بچو، زه وایم فیسبوک هم وګوره، تلویزیون هم وګوره، پخلی هم وکړه، بازار ته هم لاړه سه، مجلس هم وکړه، کتاب هم ولوله. اعتدال ښه دی، اعتدال. ته مور کنیکه، زه کتاب وایم. د مور لپاره یې مه وایه، د ځان لپاره یې ووایه. ځان پرې پوه کړه او بیا ما ته راسه، راته تشریح کړه. د کتاب په ژبه نه، په خپله ژبه یې راته ووایه چې څه یې ویل. دا تجربه خو به ستا لپاره وکړه. ځکه خو مې ته ښه بچی یې.